یاره وایم صاحب الله جانه بېګا مې خوب لیدلی ده او هغه ملا هم نه معلومېږي چې دا خوب ورته وایي ماته د خوب تعبیر ووایي خیر ده را به شي ولې د مازدیګر لمونځ وشي ده یاره لمونځ چې وشي بیا په دغه لاره تېرېږي ملا صاحب دې خوا راشه کار مې سره ده هلکانو درغلمه السلام علیکم راځه وعلیکم سلام بخیر الله منځ کښېنه تا سره مې ډېر ضروري کار ده منځ کښېنه کښېنه هلکانو کښېنه وای ستومانه شوي یار څه وکړو یاره ملا صاحب بېګا مې خوب لیدلی ده او زه مې یم او ته هم راسره په دې خوب کې دواړه په دې خوب کې یو ها زه دې هم لیدلی یم او که نه نو خوب کې داسې چلې ملا صاحب چې دواړه په یو لار باندې روان یو د دې لارې یو خوا ته هم کنده وي او د بلې خوا ته هم کنده وي نو په دې لاره چې روان یو د یوې کندې ته ته وغورځېږي د بلې کندې ته زه وغورځېږم یاره ملا صاحب دا کومې کندې ته چې زه وغورځېدم دې کې خټې وي او دا کومې ته چې ته وغورځېدې دا دې کې ټول شاتو کنده وه نو شاتو نو ځکه خو زه تاسو ته دا خبره کوم که نه چې هلکانو تاسو اودسونه کوئ مونځونه کوئ عبادتونه کوئ ښه کارونه کوئ نیک کارونه وکړي تاسو ولې په خبره نه پوهېږي دا که نه ملا صاحب تا د ما پوره خوب وانه اورېده ګوره یوې کندې نه زه راجګ شم بلې کندې نه ته راجګ شې نو ما ته څټلې او تا زه څټلم یعنې دې معنا دا دی چې زه خټه څټم ورګه No.